دا کم مجرم دا کور چې دی په دې کې چې دی ورغلی دی او په دې کور کې د توړ پوړ کړی دی کټونه مات کړی دي سامانونه مات کړی دي عبدالعلی صاحب ډېر کرپټ انسان دی عبدالعلی صاحب چې ډېر ظالم انسان دی او عبدالعلی صاحب چې ډېر زیات په خلکو باندې ظلمونه کړی دي او عبدالعلی صاحب چې دا غلط کار کړی عبدالعلی صاحب دومره غلط څنګه دی مرګره دی بډابېرې طرف ته هغې طرف ته نن سبا یو مسله روانه ده چې یو ایسیچو دی او هغه چونکې ګیرې مزېداره پرېښې ده او غټ غټ سنت طریقه باندې ویښته پرېښي دي عبدالعلی نوم دی دا غیسی چو او هغه دلته د ثوابې طرفونو ته دې طرفونو ته هم پاتې شوی دی څه وخت هغه چې دی نو هغه طرف ته اوس مسله شروع ده د هغه علاقې MNA چې دي او څومره سیاسي خلک دي هغې سره یې مسله شروع ده نو هغې پې دا الزام لګوي چې دی لاړ شي د خلکو کورونو ته او د خلکو کورونو کې توڑ پوڑو کی او د هغې هغه سامانونه مات کی او بل چې څوک ګرفتار کی وي هغه عدالت ته نه پیش کوي زره ځان سره یې 15 ورځې ساتلي او وایي که چېرې مثال په طور باندې ما یو کار کړی دی غلط یا ما یو ګناه کړی ده ما یو جرم کړی دی نو وایي چې زه وله په ګوتو نه ورځم نو زما د تره زوی به اوچت کی زما د ماما زوی به اوچت کی زمونږ یو رشته دار چې دی هغه به اوچت کی نو یاد ساتئ ګورې دا په هغه صورت کې کېږي لومبنۍ خبره خدا ده دا دې چې په کوم الزام په ده باندې لګوي چې لومبنۍ خبره دا ده چې دی د خلکو کورونو ته لاړ شي او دا توړ پوړو کی نو دا ګوره یاد ساتئ یو طرف چې خلک ګوري نو ظاهري خو دقه خبره ده چې یو کور ته دی لاړ او کټونه یې مات کړه لوښي یې مات کړه پکې یې مات کړه چې څه وله په ګوتو ورتله هغه هر څه یې مات کړه نو دا یو طرف ته سړي ته ښکاري خو آیا دا کم ځای کې چې د توړ پوړ کړی دی داسې یو مجرم له خو پناه نه ده ورکړی یا دا مجرم چې دی دا د هغه کور خو نه دی چې دغه مجرم چېرته د ماشومې عزت لوټلی دی چېرته ده په ماشومانو باندې آیس ورکړي دي او په آیسو باندې راړولي دي چېرته ماشومان چې دي هغې په نشه باندې راړولي دي یو طرف خلک ګوري بل طرف ته خو نه ګوري چې دغه د کوم مجرم دا کور چې دی په دې کې چې دی ورغلی دی او په دې کور کې د توړ پوړ کړی دی کټونه یې مات کړي دي سامانونه یې مات کړي دي آیا دا د هغه سهولتکار خو نه دی آیا د هغه له چېرته پناه خو نه ده ورکړی آیا دې د هغه سپورټ خو نه کوي دا کم زنانه چې هلته د MNA په هغه اجره کې راټولې شوي دي نو آیا دا کم خلک چې راټول شوي دي نو آیا دا ټول صحیح خلک دی زمونږ د جمعیت علماء اسلام چې کم چیرمین دی د هغه په باره کې هلته هغه مولوي صاحب ما ته ووایي محمد حمزه نوم یې دی د هغه وایس یې باقاعده ما ته راولېږه هغه په خپل وایس کې وایي چې زه د MNA سره په هغه احتجاج کې د دې وجې شریک یم چې دا زما علاقه ده زه د دې چیرمین یم د VC او زما حق دا جوړیږي چې زه د خپل خلکو له انصاف ورکما دې زما علاقې نه کسان اوچت کی 15 ورځې هغه عدالت ته نه پیش کوي نو ګوره یو خبره د دې جواب دا دی چې 15 ورځې عدالت ته یو کس نه پیش کوي نو په دې کې به هم څه وجې کیدی شي چې د هغه کم کسان چې دي هغه اکټیو وي او هغه 15 ورځې کې مکمل په دې انتظار کې چې دی به کورټ ته پیش شي او موږ به بری کړو نو د دې د وجې نه کیدی شي دی لیټ کوي بیا وایي چې یاره د دې د تره زوی یا د ماما زوی د ملزم اوچت کی او هغه بیا ډېرې ورځې غیبي پته نه لګي نو کیدی شي دا تره زوی د ماما زوی د هغه سهولتکاري او هغه چېرته د ماشومانو په زیارتۍ کې ملوثي چېرته په ماشومانو باندې آیس خرڅ کړي هغې په آیسو راړولي په نشو یې راړولي نو دا هر څه یاد ساتئ ګورئ او هغه باقاعده چې دی کم سړي ده چې شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه په خپلو لاسو باندې پټکې په سر کړي نو په داسې سړي کې خو به خامخا څه ناڅه دغه به پکې که نه خصوصیات به پکې هسې خو ورته هغه پټکې نه دی په سر کړی که نه نو ټول خلک چې کوم دي دې وخت کې دا څه چې دي اکثر ډېر خلک د هغه په حق کې احتجاج هم کړی دی روتي دي حتی چې دا کومې پارټۍ دا MNA ده هغه پارټۍ والا چې دي هغه هم د هغه په حق کې ولاړ دي چې د ډېر زیات خلک چې دي هغې په لاره باندې راوستي دي ګوره یو خبره یاد ساتئ بله ورځ دلته یو کس راغلی و میلمنو سره راغلی و هغه ټایم کې ما ته د دې واقعې په باره کې پته نه وه
هغه لګیاو چې دلته کې یو پولیس والا و ولې دلته ډیوټي و دلته کې به مونږ هم درخواست ورکو مولیانو سره ډیر کینی پاسی او مولیان ځان نه عالم غونته جوړ کړی دی او کرپټ انسان دی او ډیر زیات چې کم دینو بدعمل انسان دی او ډیر زیات ظالم انسان دی عبدالعلی صاحب لګیا دی وی عبدالعلی صاحب نوم به مغسته وی عبدالعلی صاحب چې دینو ډیر کرپټ انسان دی عبدالعلی صاحب چې ډیر ظالم انسان دی او عبدالعلی صاحب چې ډیر زیات په خلکو باندې ظلمونه کړی دي او عبدالعلی صاحب چې دا غلط کار کړی عبدالعلی صاحب دومره غلط سړی دی اوس لګیا دی خو ماته د دې واقع په باره کې خو پته نه وګڼه بیا چې را درستو پته ولګېږي ما هو که ما ته پته وي نو ته خو هم په هغه کسانو کې وې چې د هغه پتا کې هم څه مسله وه که ما ته پته وي نو هغه ټایم به ما تا نه تپوس کړو چې ته څه کار کوې ستا څه مسله ده نو پته به لګېدلې وه چې آیا ته ده پسې خبرې ولې کوې ګوره یاد ساتئ زمونږ په دې علاقه کې عبیدعلي صاحب و عبیدعلي صاحب هغه ټایم کې دا نیټ کیفې به وي ځای په ځای نیټ کیفو والا ته ویلو چې تاسو ګوره دا نوجوانان چې دي کم عمره الکان دا دې ته مه پرېږدئ که ستاسو په نیټ کیفو کې دی ګرفتار شو یا دغه شو نو بیا به ګوره تاسو دا نیټ کیفې هم بندېږي او دغه الکان چې دي د سزا میلاویږي نو هغه به اکثر د 18 سال نه کم الکان په هغه نیټ کیفو کې ناست او دا فحش ویډیوګانې او دا څیزونه به یې کتل هغه به چاپه وواله یو پیرنیم به وله وارننګ ورکه پرې به یې ښوده بیا د وارننګ نه بعد چې بیا کله گرفتار شو کنه دوباره وبکه د چانوم راغی بیا به غي د باقاعده سزا ورکول لکه وخل به یادا سه نو خلکو به هغه یو طرف راغسته چې دا وګور عبدالعلی صاحب دومره ظلم کوي الکان چې ګمدي کم عمره د 18 سال نه کم عمره الکان دي او هغه چې دینو راګیر کړی دی وخلی دی او دا ګور دا چاپی پی جوړی دی او دا چلے کړي هغه چلے کړي او په پلان کې ځکه نیټ کیفې باندې کړو په پلان کې ځکه دا چلو کو هغه چلو کو هغه به اول وارننګ ور کړو ارسه به کړو دا غینه بعد باغ بیا دا کار کو خو هغه به خلکو بیا نه مخه تا کول هغه داسې یو ایماندار افسر وګنه ایماندار چې داسې ایماندار او داسې ایماندار چې هغه په هغه وخت کې د کیفیکې د ټولو نه په غټو افسرانو کې یاد ساته تر اوسه پورې هو نشم ویلو په هغه وخت کې چې د ټولو نه غټ افسران څومره وو نو عبدالعلی صاحب د ټولو نه لومبي افسر و ها چې دا په بنو ته ولا بیا د کسانو چې دی ټرانسفر وکړو دا څومره چې مافیا او دا غټ غټ خلکو دی ولا بنو ته بیا الته کې ټرانسفر وکړو په بنو کې بیا څه چلو کو چې په بنو کې دی تقریبا د شپې یو لسنیمې په کم 12 بجې وی چې خپل ګنمن سره او ډرایور سره روانو او کسان وروتل په بنو کې بیا غ شهید کا عبدالعلی صاحب ځکه چې دا ټوله مافیا دا غنه تنګ وا دا ټول خلک دا غنه تنګو نو بیا ولا اغي چرته داسې یو خو ولا داسې ته ټرانسفر کو چې په هغه ځای کې دا هغه وشتل او مړکول اسانو او بل د شپې اغي د پته ودا اوس چا خبر ورکو چې عبدالعلی صاحب دا ټایم کور ته روان دي دا ټایم په غش باندې روان دي د شپې په کم 12 بجې هغه شهید کړو او دومره وشتو تقریبا چې مکمل سم وته ولاړو او لس ډګ سوډه دی وشتو او کم چې وسره ډرایور و غیم وشتو دوه کډري ډزه په دې سر وشتو نو دا ایماندار چې کمی کنه هغه سره بیا داسې کوي دا مافیا نو د په حق کې ودرېدل پکار دي باقاعده د په حفاظت کې ودرېدل پکار دي د منډ ځان غوري د دین نه خبر کول نه دی پکار چې مونږ ځان چې دی باقاعده ځان لغه کوچ بس مونږ خو سړی ټرانسفر نشو نه دی به ولا ګوره کند ګوري تاسو به وی خوسیږي او دا ګوره یاد ساتئ ته یو خبر وکما یو شیخ چې کوم دی هغه خپل یو مرید له خلافت ورکو کله چې له خلافت ورکو نو ته وی عزت لاړشه یو علاقہ چې لاړشه بسل تک کار کوا هغه یو علاقې ته لاړ ولته کار شروع کو چې کله کار شروع کو نو هغه لږ وخت پس چې نو خلک به دا غ علاقې راتلو او دی پیر صاحب ته به وي سم لاسونه به ول خپلول چې یاره مستاډر زیات شکر گزار یو پیر صاحب به ته ویلي یاره تاسو چې کم خلیفہ خپل را لېګل دی او مرید هغه ټوله علاقه چې دنو داغه نه خوشاله ده دا یو پیر کسان راغلو سو وخت پس بیا کسان راغلو پدریمه پیر سلورمه پیر چې بیا کسان راغله چې استاد هغه خلیفہ نه او دا مرید نه ټول خلک خوشاله دي بس دا پیر صاحب چې دا شیخ دا خپل مرید راغوخته چې راوي وته نه خلافت ته نه واغسته چې بس ته زما خلیفہ نه او ته زما مرید هم نه خلافت ته واغسته ا مرید وته چې حضرت ولې ما نه څه غلطي شوی دا و استاد علاقې خلق راضي او هغه ما ته وی چې د دن رټول علاقې خلق خوشاله دي سوګم ته په علاقې کې خپه نشتا
چې په علاقه کې د چا نه داسې څوک چې هغه ته خفني نو یاد ساتئ ګورئ د دې نه دا معلومیږي چې تا رښتیا ویل پریښي دي تا صحیح کار کول چې دی هغه پریښي دي چې کم سړی رښتیا وایي کم سړی صحیح کار کوي نو په علاقه کې به د سره خامخا مخالفینی تا سره د سره مخالفین نشته د دې نه دا معلومیږي چې تا رښتیا ویل پریښي دي حق خبره چې دا حق وینا دی پریښې ده نو دا ریسیچو عبدالعلی صاحب چې دی چې تر څو حق وینا کوي او صحیح کار کوي نو خامخا مخالفین به سره خامخای که کله د نورو ایسیجوګانو په شان او د نورو پولیسوالو په شان په علاقه کې د سره مکمل مخالفین ختم شو نو د دې نه تاسو پوه شئ بس په پټو سترګو د نه دا نتیجه اخذ کې چې د مخالفین کله ختم شو بس د حق وینا چې دا هغه پریښې ده او صحیح کار د پریښې دی تر څو چې د صحیح کار کوي دا مافي او دا غټ غټ خلک به د خلاف دی یاد ساتئ